د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د مزار شریف ښار د 5مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې تېره ورځ یکشنبه د غلو یوه مشهوره 9 کسیزه ډلګۍ نیولې ده. د یادې امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي یادې ډلې غلو به په رڼا ورځ ښاریان لوټل، پیسې او موبایلونه به یې د وسلې په زور ترې اخیستل او دغه راز د شپې لخوا به د خلکو کورونو ته د غلا او اخلاقي فساد وراوښتلو سربیره د پیسو په بدل کې قتل او اختطافونه هم ترسره کول. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د 5مې امنیتي حوزې امیر جمعګل حقمل وایي له مجرمینو څخه 3 میله توفنګچې، 2 حلقې لاسي بمونه، 2 مخابرې او څه باندې 10 بېلابېل ډوله ټلیفونونه یې نیولي دي. دغه 9 کسیزه ډله وسلوال غله چې د ښار په مختلفو ساحو کې غلاګانې کولې، دوی داسې یو پروګرام لرلو چې کورونه د خلکو غلا کړي او کور ته اوښتل، خلکو نه په زور پیسې اخیستلې، سړکونه یې نیول او دغسې نور جنایتو کې لاسونه درلودل، اختطافو کې هم لاسونه لري او دغسې د موبایلو په غلا کې هم دوی لاس لري. ټول اکثر جنایتونه چې په دغه 5مې حوزې ساحه کې کېدل او په ښار کې دغه 9 کسیزه ډله وه، دوی داسې نور شوم پلانونه هم لرودل مخکې له دې چې دوی خپل هدف ته ورسېږي. الحمدلله د 5مې امنیتي حوزې د ځواکونو لوري ونیول شول. ورته مهال د یادې امنیه قومندانۍ مسؤلینو په ټولو هغو مجرمینو او جنایتکارانو باندې غږ وکړ چې له دې ناوړه او شومو کړنو څخه دې لاس په سر شي، ګنې د نیول شوو کسانو له برخلیک سره به مخامخ شي. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ ویاند محمد اسف وزیري ټولو مزار ښاریانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او ویل چې امنیتي ځواکونه شپه ورځ د خلکو د آرام او هوسا ژوند لپاره هڅې کوي او هغه کسان نه پرېږدي چې د ښار امنیت اخلال کړي. کسایی که ما قبلا هم گفتیم با تماما کسانی که جرم و جنایت در شهر مزار شریف و در نقاط مختلف ولایت بلخ انجام میده پیام مایی است که از جرم و جنایت دست بردارن. نیروهای امنیتی ما شب و روز در خدمت مردم است، در امنیتشان تامین میکند، در گزمه و چک پوینت است. کسانی که جنایت انجام میده قسمی که شما میبینید با همین قسم از سوی نیروهای امنیتی ما گرفتار میشه و پنجه قانون سپرده میشه. بلخوا د بلخ ولایت اوسیدونکي د امنیه قومندانۍ د وروستیو امنیتي لاسته راوړنو ستاینه او هرکلی کوي. دوی له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې د هوسا ژوند لپاره د ښاري امنیت نور هم ټینګ کړي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي ګوهر موسوي چې غلو یې کور لوټلی و په دې اړه داسې وایي: 4 روز پیش موبایل بیادرم گم شده بود و امیر در تعقیب و جستجویش برآمدیم که کجا شد کجا نشد. آخر نفر را که سرش ما شک کردیم او را محکم گرفتیم. هر قدر که محکم هم گرفتیم او را نتانستیم که در دیگه قسم در آورده نتانستیم تا زمانی که ما سر از این پیسه رشوت تیر کردیم. گفتیم تو را پیسه میتیم، موبایل در دست بیار و این نفر هم در واسطه پیسه در خانه ما آمد. وقتی در خانه آمد ما در امارات اسلامی زنگ زدم که این قسم یک قضیه هستن، نفر امروز دنبال پیسه میآیه و وقتی که دنبال پیسه آمد اینا رو زنگ زدم، اینا هم فلفر آمدن حاضر شدن. وقتی حاضر شد نفر از خانه ما همراه 1 تفنگچه و 1 موبایلش دستگیر کردن آوردن. دغه راز د مزار شریف ښار یو بل اوسیدونکی سید محمد علي شاه د اسلامي امارت له هڅو خوښ دی او وایي چې په دې وروستیو کې په ښار کې 90 سلنه امنیت ټینګ شوی دی. دوزایی که میگیرن در ساحه ما بسیار خوشحال هستیم از امیر صاحب حوزه. دیگه ساحات مکمل از فضای دوز فعلا 90% 95% پاکسازی شده. د غلو دغه 9 کسیزه ډله په داسې حال کې نیول کیږي چې په بلخ ولایت کې تیره اونۍ هم د غلو یوه 10 کسیزه ډله نیول شوې وه. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو وړمه ورځ هم چې یو موټر له نشه یي توکو بار له ازبکستان هیواد څخه بلخ ولایت ته راغلی و، 2600 ټابلیټکه او 110 بوتل الکولي مشروبات هم نیولي وه.